مبارک په اختر کې اختر د اوربند اعلان وشو. څنګه څو ورځې او په کوم شرط به اوربند وي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو نن د یوې لنډې اعلامیې د خپرولو پترس کې لیکلي چې دوی په لا اطمینان او خوښۍ د اختر ورځو د تېرولو لپاره 3 ورځې اوربند کوي. د اعلامیې په یوه برخه کې جنګیالیو ته لارښوونه شوې که د مقابل جانب لخوا ستاسو په طرف کوم برید وشو بیا کلک ځواب ورکړئ. همدارنګه له ټولو وسلوالو غوښتل شوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له ورتګ نه ډډه وکړي او د مقابل لوري کسانو ته هم د راتګ اجازه ورنه کړي. مطلب ربط او آمد به پکې نه وي. د یادولو وړ ده چې تیر کوچني اختر کې هم اوربند شوی و. تر اوسه افغان حکومت د طالبانو اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کوچني اختر کې چې کله طالبانو اوربند وکړ افغان حکومت سمدلاسه اوربند اعلان کړ. دغه راز افغان حکومت په پرله پسې ډول د اوربند غوښتنه کړې. په هر حال د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ته افغانانو ګڼ غبرګونونه ښودلي. ځینو یې هرکلی کړی او د تلپاتې اوربند لپاره یې دعا کړې او وایي چې یوه ورځ هم جنګ ودرېږي او تلفات نه وي. دوی ورته خوشحاله دي او هرکلی کوي او دغه راز دغه اوربند د سولې د خبرو لپاره د مطمئنې فضا جوړېدو لپاره مهم بولي او دغه اوربند په اختر کې اختر یاد کړی. خو ځینې بیا وایي چې 3 ورځې اوربند هېڅ معنا نه لري او د دوی په خبره داسې مثال لري لکه چې یو چاته چې ووایي چې اوس دې نه وژنم او 3 ورځې بعد دې وژنم. په هر حال اوربند 3 ورځې اعلان شوی او تګ راتګ پکې نشته. د یادولو وړ ده چې د لومړي ځل لپاره کله چې 2 کاله وړاندې طالبانو اوربند کړی و نو طالبان ښارونو او سرتېري کلو ته تللي وو او ډېره یوه ښکلې ننداره وه. خو وروسته 2 ځل چې کله طالبانو اوربند اعلان کړ له خپلو وسلوالو یې وغوښتل چې نه د هغوی ساحې ته ولاړ شي او نه هغوی خپلو ساحو ته پرېږدي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.